ډېر ګران کار دی ما ته پلار وایي ته کار روزګار نه کوې نو کار روزګار به څه وکړم به یو دوکان باندې ګرځم او یو ښځه راټولوم دا خو ډېره ګرانه خبره ده ابې د پلار وایي زما کار به کې بنجاریتوب زه به اوس ټوله ورځ په کوڅو کې ګرځم او چیغې به ما مجرانجه والې او دنداسه والې او مشکڼې والې دا اوس څه بلا ده څه په مصیبت اوس خو ده وایي داسې رانه واده نه شي لیدلی ډېر ګران کار دی یو ښځه راټولول زه کله ناکله پکې د ښکلا لري کوڅې ته م ورځم راځئ منیري د منیري هله دا ښکلا راواله ده هله پیسې ګلابونه د دې کلي څونه ښکلی ماحول السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ګلا څنګه یې پټوږي دلته مې پلار نه لږ ستا کولو نو روبوته ما ساګ نه مې زړه مور شو داسې ښکلی زیری ده دا ولې په دیوال ته څه چل شوې ستا خبره زموږ ښایسته اواز و او نن یې دیوال 200 روپۍ دي لرې شمال دا ستا غمونو داسې کړې مې ټوله شپه دونه خفګانونه درپسې کومه دونه ډېره راته یادېږي اوس وګوره مرۍ مې دومره خوږېږي خلک یې خفګانه خوږېږي که مې صفا خبرو کې څه جادو دې را باندې کړی ویم بېمۍ کوي جادو یې نه باندې کړی دا یې ستا لپاره خو ما روزګار ته لاس واچو پلار مې راته وایي د هغې پورې له واده نه کومه چې څو پورې کاروبار ته لاس دی چې وایي د خدای ظالمې ویمې ویم اوس به رانه واده م کوي او کار روزګار به م کومه او څه کاروبار دې چالو کو بنجاریتوب ښه بنجاري نه بنجاري زما پلار هم بنجاري و او زه به هم بنجاري یم او زما نیکه هم بنجاري و واخلې رانجه کجل او ملخم ښه تاسو جوړ ذاتي اوس کار دی چې دغه دی تا ته مې خبره کوله ګورګه ها چې دا لومړی شروع خو ستا نه وکړمه دا دې راله څه وړي ګاډۍ راوړه مریض مې راوړه او پلار رانه سمې ډېرې پیسې راکړې وې اوس به بکس په پروت وي په کور کې او وایي لاړه شه لاړ شه او منیري راوړه د کورونو لپاره ته یې په کوڅو کې خرڅوو که نه تا واورېده وایي کمک له دا داسې خلک نه اچوي او داسې اچوي داسې چې که نه یاره خو به زه ډېر نه پوهېږم که نه داسې کار وکړه چې ستا ناب ما سره نه و او اوس مې د ناب معلومات هم وکړو ښه زه به تا له دغه راوړم بنګړي راکړه دا لاس دی ناب دې واغېشتو ستا د ناب بنګړي راوړم او سبا به یې تا له راوړم او دا اوس مې له صرف ګاډۍ راوړه خیر دی کله ناکله راځه که نه اوس خو به روزانه درځمه سادهګلو دې کې څه دي همدې کې مې د پلار سامان دی څه نه دغه د بنجاریتوب سامان دی دومره منیاري ده پکې که نه اوسه پورې به مې پلار راوړله په کوڅو کې به یې خرڅوله او اوس به یې زه خرڅوم خلک داسې ووایي که نه مونږ ویل چې څه سامان دی پکې خیر دی دا دا راته ووایي چې پلار دې په کور کې عام که نه پلار مې په کور کې و هغه ورور مې تللی دی اسلام آباد ته اوس هغه ولېږلو هاسټل ته هلته څه کار روزګار کوي هلته سکول وایي ښه اوس یې مه راځه کور ته ښه بده خبره ده سادهګل خیر دی کله ناکله راځي ته خو هسې بنجاریتوب سامان روړو بیا د کار هم چالو کړو زمونږ کوڅه کې به کینې زه به دله چی هم روړم روټۍ به هم روړم نو خلک به را باندې شک هم نه کوي زه خیر دی تعلیمي کېدای شي 24 ګنټې ستاسو په کوڅه کې ناست یم دا به کله وي ته څه کې و چېرته دې مخه کړې ده بس چې ته مې ولې دې سم نه کوم بس زه ځم ډایرکټ کور ته اره بس ځه ته یم زه غواړم چاته ګوره راګورم ما له غواړې قار راځي ښه الله خلک چې دی مینه یو ځل کې مینه ما تا سره کړې زه به نور چا سره مینه ونه کړم ښه ته ما باندې اوس نه شکونه کوې نه شک در باندې نه کومه زما در باندې یقین دی خو د خلکو باندې مې شک دی دا خلک مې خوښ نه دي خلک به خپل کار کوي زه ورشه ده صحیح ده زه ځم صحیح ده زه ورشه ده ویم ښکلا نوم یې دی د ښکلا ایښې ښکلې بني ډېره لرې لاړه که دا ګل مې له درکو خو د بل وزده شي راځي سلام علیکم وعلیکم السلام زه راغلم راځي داسې چې راځي خو دا سامان هلته کې کېږم ما صندوق کې که نه راځه نو ته ځکه ډېر کومه ټول شکر د زلمی شوی یم ماشاءالله ماشاءالله الله دې درنه سړی هم جوړ کړي الله دې در باندې خپل رقم په دې الله دې ښایسته شیان ته انګور درکړي ته چېرې ښایسته
زه کار کوم صاحب راځي سودا کنه وکړه نو سودا الته په صندوق کې کېده ما د خپل کار ته پرېږده پېښو د دې دوړو مې تاسو سره خبره کړې ده اوس یې منګه پیسه کوم مړه ها ولې خرڅې پیسو او یو هوټل والا وي زما داسې غټې غټې دړې پکار دي نو ما ځه راشه ما سره شته دله به درکړم خرڅ ها نه موږ دا نه خرڅو دا زموږ په خپله پکار دي راځي داسې نه پکار وایي تاسو زما د دیګونو غم نشته ما به ته وویل ولې ساتلس دیګه نه بخې داسې دیګونه Yes, sir. وایي د څه دیګونه راځان چې راغله دګي هو کنه Yes, sir. دا واده پسا پسا ست خواهده دیا ستا په واده به زه دیګونه پخوم اول خو د واده په نصیب کې شته نه او چې اوم چې کله چې ته په دې کې پتیله کې به پخوږم هم په دې پاڼو پخېږي وایي دا زما واده نه کون سړي واده دی زه خو ګوټې نه کېما دا خو د سړي مې واده دی په دې کې به کم از کم 10 دیګه پخېږي یو به پکې میخه لرېږي او ماښام کې به ګډان او ژیرې لرېږي او چرګان به ګازې لږم شم دپاره جیب ته پراته وي هغه د ساده ګل واده نه ده کړي د نواب واده دی که نه مزه مډم ځه اول به وګټي د ځانه به سړی جوړ کړي د کار روزګار غم دی وکړه بیا ما سره د واده خبرې کوه ده دا یو خبره ده کومه چې ته باید چې دواړه ما د ځوانۍ پېغور مه راکوي ښه اخر ته به هغه سړی کېږي باید چې کله واده وکړم چې کله کار شروع کړي بیا به د هغې نه پس سړی کېږي نه ما خدای سودا راوړه زه به د نن د پسه بنجارېتوب کوم الله دې وکړي که نه چې ته بنجاري شي ته کور کې کښېنه وګوره دړې وخرڅوه څه پلي ونیسل دې دلته د خیال हाँ जी हाँ. پکې یم چې په اواله کې خودم رماشي چې رماش او ګرباته باندې چې ځان ته لګوم Motion بندرو خو خو نه ده. یاره چې څه خدای الله راکې په خدای باور نه ورو چې باندې تمام برباد کړو بنده کله لبنده کله کوله غانې کنه یاره چې ما خو خدای باور کې چې ته خود په جمعه کې خادم ما غلاګار ملاګای نو کوم خاجي درته په خوا پرې غېری دي غلط به می درته شي میرا خان دا چې گیر شي کنه بیا ته جوبات خادم جوړ شي پیسې کنه دا خپل بلکا عمده کنټرول درېګا یاره چې ما یو کار نه کوي خیر د مو کور ته هم لګرین کړو چې یو ضمانتي خوراوي دې دې ته کومه باندې کیږي هم کته سړی وی کنه نو پاغرز بستا زمانه تیرا غلو خو کور ولام تا نه تنگ دي خوشاله یې باندې چې ترې جیل کې یاره جی کور والا خو زمانه ډیره خوشاله را یقین نو چې چې کښه په سر کې سپګو شي کنه سره مولا ګورم اې دا ولبر چپ تګل درېګا خبر ہے کبھی ادھر تاوے گا میں بسی خبر بنے کے اے خان ہاں میرے ذہن میں بار کے خیر نہیں دا بار ناس تے مجی دا باتروم بلا جی صفا کا دا خبر ہے سیدھا خان دا باتروم نہ پاکوں رولی صاحب دې ذہن میں بار کے باتروم میں قبول لی دی سارو دا ساتنم ګرانه ده پته مې په بیا به پیروړو نه یو می خدا بھائی سلام علیکم وعلیکم سلام دا به کوم ځای کې کېدم تا زما پرې سر کوم ځای کې دیوال ته کوټه کې بره خاو دیو کنه ته وایې دا باندې دا په سره باندې کېدم دا خدای ظالمې استاد خبرې به ما باندې غواړي خیري نه کېږي او نه ما را خیرېږي دا چې دا به کوم ځای کې کېدم هغه په صندوق کې کېده او چې تا نه ته ما پرې سر یې کېده دا څه مرض ده دا څه مرض ده ما ته خیال دې ته بدل شوي ته ډېرې سترګې سپورې خبرې کې خیر خو دی بلدېږم نه چې تاسو زما یو خبره نه منئ څه خبره دې ومنو ولې وګوره که نه انځر ما را پیدا شوی دی ته دا ښې عمره کې لیولی دی نو چې را پیدا شوي نو زما څه دي زما خو په رشته کې هم نه دی مبارکۍ له سله ورشم وی سپي کور سره چاره سټه ته به زما نه مخه ورغلی وې که نه نو ولې زه ستا سره چې ستا د مخه ورشم ولی خیر داسې تعلق مې نه ورسره چان پهچان مې نه ورسره ته به ورغلی وې تپوس د خیر دی انسان دی ویم ساده ګله زه ستا خور یم ښه د ډیوې د باندې تیار ده څه لوبه دې جوړه کړې ده سپا راته ووایه څه خبره ده زما ته کومه ځینې خوښه که نه هغه دغې انځر جوړ ده زما ښایسته جینۍ ده دا تا دا ځکه دا دوڼۍ م ځکه د هغوی شروع کړي چې انځر دې که مبارکۍ له لاړ شه ته ما ته ده ووایه چې هغې په تا کې خوښ کړي څه دي خدای ظالمې ستا په ما پسې چېرته خفه شوي هغې په ما پسې خفګانه مرۍ غوټه شوي یوازې نه خفې دی ویم په ارام کښېنه د اوسنۍ جینکې دي پړه کې چمیارې تا راچولي نن یې تا ته در وویشته او که تا نه ورته بل ښه ځوان میلو شو که نه نو سبا بیا هغه ته خپل ډول شي ما نه په دې علاقه کې په دې خیبر پښتونخوا کې بل ښایسته ځوان نشته
زه ښایسته یم او دا زما خبره صحیح ده. زما په سترګو زما ما ته وګوره هم ستا په سترګو مې تا ته کتلي دي ها. څه شو که نه ته څه کار روزګار شروع که واده دې په ما بس ټیک ده آه. زه به نه بس زه بنیادیتوب کار کوم آه. او په کوڅو کې به دا خرڅوم دا کومه سودا چې دا چې خرڅوي نه او څه خبره اتره دې ورسره کړې ده هغې نه زما نه بغیر خوب نه ورځي دې نه مې یاد کړی چې ګولې دی چې کله چې خوب نه ورځي نه چې ګویګانې خیر دا خو د تا ده که نه ها. دې چې لکه چې برقه په سر که او شابه لاړه شابه مبارکۍ ده وی پلار دې مبارک شه چې را پیدا شو مړه خو مې وکره نه کېږي ځکه چې بله دې دلته کې ډېرې ستغې سپورې ماته ویلي دي خو ستا د مخه به دا خو ورشي ډېره ښه جینۍ ده ښه جینۍ ده الله دې په خو بلاګانو ماته کړي د هغې پورې خو دومره جبه ده ښه دې دې کې ولې ما خر کې دې بلاګانې ما دې زه به زه کومه دا خدای بند که مړه خولې بند که د خولې نن وار کنډر جوړ کړي ښځه پر خرابه ورځمه بیا به کار روزګار کوم په کسبواجو بیا به کوڅو کې ګرځم بنیادیتوب به کوم زه د برقه په سروم زه ورځمه او تل تر کور خیال ساته خیر صحیح ده یا به زه کوم زه برقه راغله زه برقه راغله برقه راغله خلا بچه راشه جګړې دی وای سبي دا دې کې څه دې کوي دې کې لیکلي دي کنه رور مې ورسېدو زه په خیر خیرت باندې اسلام آباد ته ورسېدم ها بچیا نن دې درې مورز ده طبیعت دې خراب دی نه طبیعت مې ښه دی اوس پر به مې زړه تنګېدو اوس مې زړه نه تنګېږي واو ستا ته څه ووایم نو زما زړه نه خو یو الله خبر دی او ستا د ګله ستا دا ګړې دا ته چا سره لګوي نه چا سره نیم لګیا سې سوچ کې لاړم روټۍ دله راوالم خورې که نه غندلې صاحب پخ کړی غندلې سا خو مې پخ کړی دی خو روټۍ کمه شوې ده هغه نوکر ته به دې ویلو چې هغه روړي که نه او داسې کار دی که نه ډېر دی چې ما له دې کوله یو نوکر ونیسه بس زه خو نور نشم کولی زما لاسونه بیا خرابېږي صحیح ده صحیح نوکر هم دله ونیسمه خو ساګ راوړل مې ورته شوی دی نو ساګ په سر وړم په چمچ یې خوري نه په چمچ نه خورم پرون مې نه راخوړلی پرون دې نه ده خوړلې نو بس پنځه شم جمع که نو خلکو ته ځان سپک کړي پرون مې نه ده خوړلو سر مې نه ده خوړو بېګا مې نه ده خوړلې او دونه جمع مو که چې درته څه ووایم ته خو چې د شپې ورته کېږم نو پیمس کې او بادام هم ورسره خورو پرون مې نه ده خوړلې نو بس ته به درته ووایم مشر سړی نو اوس دماغ کار نه کوي که څه زه ورځم دې ګاونډیانو له پیسې ورکوم چې روټۍ درله روړي چې درته یې واچوم تاسو خو بیا خلک شوم ساده ګل ته وګورې ولاړ شه او د انځور ګل مبارکۍ له لاړ شه زما د خاوند ورسره غم نشته چې په جیل کې پروت دی په جیل کې روز شو بیره ضمانت غم نه کوي ما ته به د انځور ګل مبارکۍ له لاړ شه د خپلې جنې او د خپل واده ورسره غم دی او امني او تاسو امني ما سره د څه غم دی ما سره د خپل خاوند غم دی په جیل کې پروت دی او روز شو خدای به نور مروه هي به امه بل تا سره څه بد ما سره بد نه اړې هما وي په فوډریو نه دي نو چې ما شان وا سره واده اړې ونه هونه به وي الا تا غونته ځوانه ویم زما نصیب خوار دی زما نصیب خوار دی دا په غر کشي ویم او ته به مې کړی خو ته خونی نو ولې هونې ما هونې یو چرتیو منګي هونې ما زما یو کار به ونه کی او اما او نو ام نو ولې زه تا غزاله لېږم یا د کشمیر ته لېږم جنګ له ولې نو ارې ما تا په اونټه یو هېږم تا د اون نه مال راځي د انسانیت په تور راته یادوم دا هوایه دا مې د اسلامي ضمانت لګاله وکړه اسلامي ضمانت پیژنګلو دې شته یاره پیژنګلو مې نشته هو ورغشمه هغه یو ولسوالۍ د ما چې دی نو مرګرې دی زه مو ورته د ده ضمانت یې نه راغلی یم خو ضمانت یې به هغه غواړي څه به غواړي پیسې به نه غواړي هغه مړې کړې دي مړې نه دي کړې خو ولسوالۍ به چې روټۍ پیسې نه ورکړې ته ولې د جیبه ورکړه چې څو لګېدل څو دی
نو بس سید چې سوله کې دلته به تعالی درکم چې اسلام راولي كلمة يا رأي چې څنګه اسلام ته راولي زه به تعالی پیسې درکم هذا هنا من بين هرناني هنا څنګه بیغم اوسه لما ما تورش هو لما بني حمر لك هو جو په من خو ستیره دا اوس خو بس زه قبوله شوې یم اوس په دې کې څه نه کېږي أمونا جميل إنه نبلان ما أورنا هنا زما اندرور دغه برله وکړم قولي لا بس ځان ته ګوره ستا په شان ده نعم ده هنا أمه ولې ته بدرنګ یې أو أنا دا بل ځای بل ځای کې برله درک وم زموږ خپل خپلوان ډېر دي. هذا محيلة لا لما سما أهم دلنا تلمة أو لا لسانه خبل فما ها نو ته خو موږ له صرف ضمانت کې ضمانت. سنګړ کې برا کرا ناست ولي زمانة أمي أمتا زمان تاسو إيه هي برابر إيه الله تا نه خو د کلي ناظم جوړ شو بیا خو ته سړی نه پرېږدي دا ولې هذا ما اسمه فريدة إن هي هرنا أمه هي إلى بارة بيش تأخذ أول أرهي أرهيات هذا همري أدري إيه ولا دور ما همتاني تبى دور شو لا ته تاړې ته ورشه ښه ولا او زه سیده ده یا الله تا ته مې توبه خلک وی خانان وی نظر دي تو ګره نوکرې په کرسۍ کې چي ته کېنولې دي څنګه کاکا جي څوک شته کور کې ولا تقبلا عشان المنارة غني په ما ته اواز کوه نوم دې پرونې دي خیر دی شکر دی څنګه خیر دی هم خلک وی کنه وی خانان وی نظرې زمونږ په کلي کې اوس هم داسې خانان دي چې دا نوکرې په کرسۍ کې چي ته کېنولې دا ستاسو مالي دي وای سترګې دې ځان نشو دا مالی نه دی بای بیا به هم ټیک دی ریوري وای خدایا دې دې غړ کپر کا دا مالی نه دا مې ډېډي دی دا مې پلار دی وای دا ستا پلار دې ډېر روک شوی و دیو راک شوی و وای دې خو چې اړه پیدا شوی نو نه خبر بس هغه روک خو کنه ولو خو چې دې زونه ویل ما له خوب نه راځي الله نو یم تا ته خو به نشي یاد ما ته یاد شي پخوا بیا سودا کوټه پنجېداره څپلۍ د نظر لپاره ځوړنده کړې وه ته رقشي ښکاري داسې مه کړه ټول کلي اوسه چې دی د دې ارسته مشر دی دی داسې مه کړه چې دې کلي نه دي وباسي ښه یا الله تا ته مې په توبو توبې نو مال حال دې ما هغه بدرنګو له ورکړی دی چې څوک یې په قدر نه پوهېږي که زه بدرنګ یم الله نو که دی دی دوستو څه چلو شو دا خو بیمار و ځکه دې دا شی جوړ شو کاکا جي څنګه خيمة اللي كنا کښېنه زما الله دې خوشحاله که کښېنه کښېنه پاسمه کښېنه رښتیا وي تل پاسېدل ښه نه دي کښېنه په خیر باندې کور ته رالي زه الحمدلله دا خو مې غرور راته په کور کې وي وی خپلار یې پیدا شي مبارکې له ورشه او که نه خذوا خرجان الله دې قدرمن کا انت يا والد داسې لرې زه راځم ښه او که نه څوک په چوارو والا خرڅ کړي نو بیا به راپسې چېرته ګرځو ولا سما خذوها کاکا جي هم ګپ مې را سره ولګو ته په ګپ هم نه پوهېږې نو ته د سره خبرې مه کوه ته ما سره خبرې کوه داسې کار دی که دې خوښې زه یم نکاح ورسره وتړه ستا خو هسې مخامخ شو پوډري دی کم از کم خانه خو به شي که نه خو دې دې نه کي دې د خطرې په ګوګو باندې زه څه کومه تا خو تیار د پېشمنۍ اواز دی په دې څه کومه او ځان د دې کتلې سمه چپړې ته خو د ده خپو ته هم نه رسې ظالمې لا خو کبر پې مه کوه دا راته ووایه چې دا مال خال تاسو د پلار نه پاتې شوی که نه په خپله دې ګټه وټه کړې ده لا من البلان باتي شو ولي ما ته هم پته چې په خپله د سنې د پلار نه به راته پاتې شوي ستاسو خو هغه پلاران هم څونه کلي زموږ خو بیا هم نیکه څه کړي ستا خو هغه پلار هم څه نه دي کړی چې بله ورځ زه رقم نسخه وینو درکړه تشه سوټې مې درکړه مار هم خبرې چالو کړي الحمدلله داسې د ګل په شان پلار دی که نه چې ستا دا پلار د واسکټ په جیب کې راځي خبر څنګه دی که نه خو نن سبا پیسته چلي ښایسته میسته نه چلي او نو بس دغلته یې کېنوه نظر ماتې په دې ځای کې ځوړم که ټول همداسي په پیسه باندې به څه وکړي دې چې بار وځي که نه نو شپږ سیکورټي ورسره ځي دونه اسان کار نه دی سیکورټي ورته دې لپاره ورسره لېږي څوک د 400 پوډرو نه ډک دا دی نه غون ډک دی خبر دې ضرورت نه شي اوسه نه نه چې زه نس کوم ته تلا د 64 کې زه خو هم دې شاړه ته تلا د 64 کې وګوره عزت دې کوي تاسو عزت خلک نه بې عزتو خلکو مې زم په خپل راتګ اوس پیمان او ممای دا به چې ته د ګروس په شان سړی لوړ دنګ وي اخوا سره پیریانو منیټر دې په دې باندې سخورو خو کنه سلام کور ته راوسته
دا خو سردردي دی په ده باندې څه نه نه ولې ته به له کوټه رالېږي چورک خوراک خو ته په دیوال چا راپرېښي ما ته ده ووایه ایم زمان یاد الله وبخښي د هغوی یو کچه کوټه وه اکثر چې به ناوه هغوی لګولو زړه به شو نو تیاره دا شی به ښکارېده لاړم درنه بس نور را باندې مه سپکوه ځه تاسو په خپل هم سپک خلک یې مړه پلاره نو لا څوک دا دومره سپکه ښځه وه سپکې خبرې وکړې دا هغه دلته کې ګاونډیان څه دي دا هغه یو تاسو سپک کلي ته کډه روډ دی نو اوس مونږ څه وکړو دا وګوره لږ ښایسته ځان ته یارو چې خلک ته عزت کوي زه خو یم یو خبر راته کومه وایه څه تا خو مونږ کره غواګانې لیدلې دي کنه دا یو غوا نه جرس پرېوتې دی نو یم که خوښه وي ستا دا پلار به ورته جرس په دې ځوړم وځه کلي ته را چپله جوړم وځه ډېره سپکه خوله دي ده نو بس تا به زه نن نه پس دننه کښېنوم په دې کرسۍ دې نه کښېنوم بس کام دا چی والا تنگ شو دا باندې تنگ نه شو مو ته شرمولو یو خبرې زه به درځې نو زه به راتلم نو ستا سر ته کې ګیر کو خدایه پاکه نو دا چې اوس کوزه کمرې ته ننوځم ټول دماغ یې ناله خراب کړ او د څکمې نو ځان میز که داسې د ښې خلک نه خدای بیو خو به شي دونه به تنگ وي زه به درځم نو